چا ته ورکړي هغه نماینده دی ملالۍ دې وچ سره واچي چا ته یې ورکړي هغه نماینده دی دارنګه به د پاکستان پارلمان جوړېږي هلته به فیصلې کېږي د مړ څخه خلک پر دې خوا به دي وخت لږ دی اسلام چې خلک په سیاست نه پوهېدل د انګریز ډیپټي کمیشنر سلام علیکم د هر خان د هر ملک د هر سردار د زړه ارمان و چې زه به یو ځای یو نوکري پیدا کړم هغه وخت کوم دلته خانشید عبدالصمد خان راتلی پر آسو به ګرځېدی او بیلخیل باوجود د بیلخیل نواب اعظم خان دوی نیکه باز خان دا به پر آسو سره سپور و دا د سیاست خبره کوله د جرګې ممبر هم و د شاهي جرګې د سردار نوم یې وټي دا بدې خبرې کوي دا سړی بیا هغه ورځ راغله نن شکر دی هر سړی ووټ دی په 15 کال کې یا په 10 کال کې باچهي ورکه سي باچهي په ووټ جوړېږي باچهي ورکه سي په کورونو ننوځي سرداران نوابان ملایان محمود رضا محمد بابت لالا ګډ په خلکو پسې ګرځي ما ته ووټ را ما ته ووټ را که زه سیال سړی یم هغه ځای د فیصلې چې ولس یې وکړي چې ورته چیش کوې چې زه ووټ درکړم چیش کوې لا به وښیه غواړي چیش د ملک چیش غواړي د کام دپاره چیش غواړي دغه پر دې عزیزانو موږ خانشهید ته په پاکستان کې کم سے کم 18 کاله جیل ورکول شو خو دا یوه خبره زه ووټ ورکړم یا به دلته ووټ یا به دلته اسمبلۍ یا به دلته پارلمنټ نن هغه شیان ګرد ومنل شو نو تا زه پر چی شي دغه کړم جیل کړی وم بیا اوس خانشید خواله ښه مړ کړي شهید دی عزیزان خبره دا ده 10 کاله ډېرې خبرې زه نه کوم دا دوست یې ما اوري دغه یې ما اوري دلته مو څه خیر ملګري اوس زه ځینې وینم سپین ږیري 10 کاله پښتونخوا ملي پارټۍ باندې حمله وه یو ټانک نه شو استعمال یو جهاز نه شو استعمال نور د دنیا هره وسله استعمال شو د دنیا هره بلا استعمال شو تش پر دې باندې لکه څنګه چې عثمان خان ته ویلي وو چې د دې خبرې اوري تر سل بالا شهیدان ورور کړي هغه جګړه روانه ده اوس پښتو هم د بدۍ یو معیار لري د بچیانو په مخ کې د کور په مخ کې د زنانو په مخ کې د دغه په مخ کې خلک مدعي په کور نه ورننوځي وایي دا سپکه ورځ ده سړی کور ته یوازې دی یا بچیان دي ښځې دي اوس هغه دونه سپینسترګي شروع کړه چې کس په کور راننوځي په کور زموږ بچیان وژني په دې کې عاجزان خلکو دا خبره کوله نن پارټي دا کولی شي چې د جنوبي پښتونخوا څه پولیس تاڼې دي دا په 2 غنټې کې موږ ګډ سوځولی شو ګډ دي او چې نوره یې ګر وکړو په 15 غنټې کې په ملک کوټه کې مارشاله لګولی شو بیا به څه کوو خبره دا ده په سیاست بیا پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي د وزیرستان ملګري ناست ما به وویل ما به په پارلمنټ کې وویل ما وسړی دا د وزیرستان 1200 خلک دا تیمړه که مشران ټولنیز شخصیتونه یا ما هغه ځای ته وزیرستان د فلاني ځای لاس پر ژبه کې بیا به هېڅ نشي پاتې بیا به نه پاکستان پاتې شي نه به جنت وایي که چا علما ناست دي که چا یو انسان بې دې پوره مړ کړي چې ده د چا نازولي وژلي وو او حیا یې نه کوله جرګه یې نه کوله خواست یې نه کاوه دا سړی بیا مجبور دی د مرګ وړ دی د بل بچیان چې تا وژلي دي قرآن کریم وایي په بدل کې ژوند دی په قصاص کې تا ته ژوند دی معنا تکیه یې کړه قرآن کریم الفاظ دا دي چې که چا یو انسان بې دې پوره مړ کړي توره مړ کړي چې ده د بل نازولي وژلي وو
یا په وطن کې فساد جوړاوه. دا هم قرآن کریم فارغوي په وطن کې فساد جوړوي. پښتانه هم دا وایي، پښتانه هم مرګ پر دوی خبرې کوي. یا به چا د چا نازولي وژلي، پور به نور کوي، حیا به نه کوي، خاص به نه کوي، کډه به نه باري، پورته کښاته به پیسې به پورته کړي، په کوڅو کې به ګرځي، دا خامخا مري. او یا به څوک د چا په عزت بلوسېدلی، د چا په کور باندې ننوتلی. د دې دوو ما سوا نه په پښتانه کې مرګ شته، نه په اسلام کې مرګ شته. ته ما په څه شي وژنې؟ زه د آیین مطابق د تاسو پاکستان غواړم. تا جوړ کړی دی، زموږ به درې ووټو تا جوړ کړی دی. پر هغې آیین موږ اعتراضونه لرو. هغه آیین موږ تقسیم ساتلی یو، لیکن موږ وایو چې د هغه آیین باچري به وي، دلته به پارلمان وي، دلته زموږ په وطن کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي، پر دې باندې به د دنیا په قانون هم، د پاکستان په قانون هم، د اقوام متحده په قانون هم، د قرآن په قانون هم د مسخیل پر معدنیاتو لومړی حق د مسخیل، د خټکو پر هغې لومړی حق د خټکو دی، چې د ګډ پښتانه کې تر هر چا غني کام عمر، تر هر چا د دنیا بهترین دولتونه خدای پاک موږ ته راکړي دي. عزیزانو، موږ دې دپاره د موږ سره ملګري شئ. خلک بدي کوي، موږ بدي نه کوو. بابت لالا یو خبره وکړه، بین پاته شوه. موږ بدي نه کوو، موږ د بدۍ خلک یو. څلوېښتۍ به جوړوو، څلوېښتۍ به جوړوو، مشوره به سره کوو. د تی سره زموږ قول دی چې تا نه یې رابدي کړې لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ بدي نه کوو. که تا فتوا راکړه نو بیا دې زما دم د بل په نامه شي، چې بیا به موږ همت نه کوو، پارټۍ به همت نه کوي. عزیزانو، موږ دې دپاره راغلي یو، دې دپاره ګرځو. موږ خبرې به نیمګړې وي، جذباتي به وي، فلانا به وي. پر دې سوچ وکړو، فکر وکړو، په کورونو کې بحث کوي. داسې راته ووایاست لکه خپل وروڼو ته چې وایاست، داسې راته ووایه چې وروره راغلي واست، فلاني رضا محمد، دغه فلاني مندوخیله، فلاني ترکیه، فلاني سګزی، دا فلاني خبره چپه وکړه، دا سمه که نه که سمه په ته یې ګران. او په یوه سپاره په دوو کسانو کار نه کېږي، کار به د ولس په زور کېږي. عزیزانو، د مشر به مړه کېږي. ما مشران مولاناګانو ته هم ویلي دي، وروره موږ د یو قام خلک یو. که دا قام بې عزت و، خدای دې نه بې عزته کوي، الله دې نه بې عزته کوي، خدای دې نه بې عزته کوي. که دا قام بې عزت و، ملا به بې عزت وي. که دا قام بې عزت و، تبلیغي به بې عزت وي. که دا قام بې عزت و، ډاکټر به بې عزت وي. که دا قام بې عزت و، بې لمانځه به بې عزت وي. که دا قام بې عزت و، لمانځه والا به بې عزت وي. او که دا قام عزتمند، ګوره عزتمند او نه عزتمند فرق په پښتو کوشش کوو. فرض یې که نن د فرانس یوه نجلۍ یا د انګریز یا د امریکې یوه نجلۍ په مسخیل کې ورکه شي، پر دا یوه نجلۍ په پاکستان فرانس کې په ولاړې ودروي چې زما یوه نجلۍ په چکر ته راغلې وه، غرمې ډوډۍ یې د عید محمد سره خوړلې ده، د ماښام ډوډۍ یې د تیمر سره خوړلې ده، زما نجلۍ ورکه. لکه پخوا چې پښتنو د غوا ښکر و، زما د غوا ښکر ده، که زما د غوا لکۍ ده، که زما د غوا پوست ده، که زما د غوا څه شوه. دا ورته وایي چې دا نجلۍ په مسخیل کې ورکه ده، دا نجلۍ را پیدا. دا ګډ پاکستان به پر یوه نجلۍ په ولاړې ودروي. نن عزیزانو انسان د پوهې و هغه معیار ته رسېدلی دی. په اخبارو په دغه کې به تاسې ګورئ، یم نه لیدلي. هغه وایي و د جهان حیوانان مه وژنئ، دا د دنیا رنګ خرابوي. لیوان په حساب مړه کوي، چغالان په حساب مړه کوي، ګیدړې په حساب مړه کوي، لیوان په حساب مړه کوي، پړانګیان په حساب مړه کوي، دا لوی ظاهرله ماران دا چې غوایي تېروي دا په حساب مړه کوي. بیا د دنیا رنګ دغه کېږي. مړ کام لا آخر پر دې ولې فکر نه دی کفا چې زه د لیوۍ حیثیت نه لرم، زه د کوترې حیثیت نه لرم، زه د هیلۍ حیثیت نه لرم، زه د سوی حیثیت نه لرم چې هغه په حساب وي، زما د بې حسابه 40 کاله کېږي، 45 کاله کېږي په افغانستان کې مرګو روانه. په افغانستان کې عزیزانو د دنیا د ګور سر دلته کام اوسي، سکیم ورته وایي، په واوره کې اوسي، بې په یو ګاډۍ یې په
سپیو پسوی کشي د وشمش دغه خوري د سکیمو ماسې وه دا یو سکیمو ماسې وه د افغانستان جنګ له د دنیا ټول قومونه راغله هر چا دلته زموږ وینې توی کې د ځان وینې یې توی کې د هر مذهب خلک راغله یهود راغله بت متولان راغله کمونیست چین راغلی روس راغلی امریکا راغلی عیسایان راغلی مسلمانان څلور پنځوس ملکه دیګر راغله دا هر یو په افغانستان کې خپله میله جوړه کړله افغانستان کیسه یې ځله وکړه او ټول لاړ اوس دا هلکه نور خو لاړه څلور پنځوس ملکه د مسلمانانو سره موږ ګیله کوو د مسلمان په حیثیت دلته علما ولاړ دي قرآن کریم وایي که د مسلمانانو دوې ډلې په جنګ سره اخته شوې تاسې منځ له ورسئ او جنځئ مه بیا چې ګرم معلوم سو د ګرم لاس وپیچئ د ګرم لاس وپیچئ او چې غاړه یې کښېښوه بیا په انصاف فیصله و دغه هم سعودي عربه دغه هم ایران دغه هم پاکستان اشرفیه کابل پاکستان دغه هم پاکستان راسې خو کښېنئ خدای مو غر کړه موږ سره لګیا درژرو سره نیولي دي طالب هم د افغانستان دی ابل هم د افغانستان دی موږ په درژرو سره نیولي دي چړې مې یو بل کې ښخ کړي خو راسې زموږ لاس وپیچئ که طالب ګرم په طالب کې وخېږي که غني ډاکټر ګرم دی په ده کې وخېږي روغه یې روغ کړي عزیزانو هېڅوک زموږ روغه نه کوي هېڅوک افغانان په کار ده چې ډېر واضح ووایو له روسه نیولې تر امریکې یو د سکیمو ماسې وه دا ټول خلک د افغانستان پوره وړي دي روس په یوه رنګ کې پوره وړی دی چې راغی په دې پسې جنګ راغی بیا امریکا راغله امریکې بیا دا وویل شو ناستئ په ازادي خو آباده ده زه توپک در کوم همت وکړئ وجنګېږو هلکه امریکې ما خو جنګ وکړئ ځان مې مړ کړئ عزتونه مې په ګرد جهان کې لیلام شو ولې مې نه سره خلاصوئ ګرد جهان د افغانستان پوره وړی دی اوس په کار ده دی بله نشته موږ ملایانو ته خواست کوو ملا فاضل د دوی مشر دی ما مخکې د نوم اخیستی و په ګوچیمالا کې و اوس په افغانستان دغه کې مشر دی د مذاکراتو په کویت کې ملا فاضل ته خواست کوو ملا برادر ته خواست کوو دا نور طالبانو ته خواست کوو ډاکټر غني ته خواست کوو کرزي صاحب ته یې کوو سیاب صاحب ته یې کوو ګلبدین ته یې کوو چې وسړی خدای ته وګورئ جنګ تر کومه طالب تاسو پر افغانستان ګران ازنده الله خدای پر ګران کښېنئ مجلس سره وکړئ انتخابات وکړئ طالبه که تا الیکشن وګټئ دا مسخر پر ما ګواه موږ د پښتونخوا ملي پارټي به 10 کسو ته مبارکي لرسو چې مبارک سه افغانستان صدر شو په زرنامان الیکشن کې ته الیکشن وکړه تر کومه به زه له وژنو واش مې څوک نه کوي دا یو وخت دا خبره زه په کاسته کوم که چیرې پښتنو عقل را شریکې موږ ته لار راوښوه ما یو چا څه پوښتنه وکړه ما ویل دا کندهاریان وایي میدان چې خالص د دې څه معنا یو پوه سړي څه پوښتنه وکړه دا ویل زه په معنا نه پوهېږم خو معنا به یې دا وي چې د جنګ بیا د ما حیوانات خو نومځري دي پړانګیان دي کاږیان دي لیوان دي دا جنګ کولی شي چې دا ګرد په جنګ سره اخته شي یو طالب په کتار کې ولاړ دی بل د هغو په کتار کې ولاړ بس د لومړنو پر میدان به شغالان پاتې شي افغانستان به د لاسه ووځي طالب خدای ته وګوره غني صاحب خدای ته وګورئ مهرباني وکړئ سره کښېنئ دوی ورسي دغه ونیسي ولسوالۍ جوازونه پر راوالو ټکه 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 50 کسه ورسي که طالب مریض زموږ د وطن طالب که هلته خوارکی ولاړ دی دفاع کوي ځوان هلک دی 22 کالو تنخواه اخلي د وطن دفاع کوي که هغه مري موږ د وطن ته غواړو موږ داسې نه یو پاکستان او ایران دوی اصل کې د نور جهان اشتیا خرابه شوې ده د نور جهان د افغانستان د نیولو څخه اشتیا خرابه ده هغې د افغان ګزار وار ولید دا او ایران نه دی لیدلی د دوی دا خیال دی چې کومه وطن روسیانو نه ونیو او امریکې نه ونیو پلاني نه ونیو موږ یې نیوی شو مه کوه سړی خدای ته وګوره ته بیخي زموږ شناخته یې ته بیخي زموږ شناخته یې ما ته نس ته وګوره ملا افغان وګوره دغه وګوره عزیزانو موږ د افغانستان کې په یوه فکره کې موږ کوو د افغانستان جنګ د افغانستان د استقلال د خرابېدو په نتیجه کې شروع شوی
اوس به د افغانستان جنگ د افغانستان د استقلال د بحالۍ په نتیجه کې بحالېږي. د پاکستان همسایګان دا بل څوک نشي ګرځولی، افغانان یې نشي ګرځولی، هغه زخمي دي. که طالب دی مغرق دي، که حکومت یې مغرق دي، ستړي دي، ستومانه دي. د افغانستان دفاع تر هغو چې دوی خپل پوځ جوړېږي، دوی روغ ورسره کوي. د همسایګانو د جهانه سره دا د اقوام متحده د سکیورټي کونسل ذمهواري جوړېږي. روس دی سکیورټي کونسل کې، امریکا ده، فرانس دی، انګریز دی او چین دی. د دې 15 سره بچیان زموږ په وطن کې وړي دي. راسئ وروره دون چې موږ د خپل زخمونه څټو، موږ یو روغ ورسره کوو. مهرباني وکړئ زموږ وطن باندې شاوخوا را وګرځئ، موږ د روغ پر خوا بوځو. افغانستان پر موږ ګران دی، پاکستان زموږ ملک دی. موږ پاکستان ماتول نه غواړو په ایمانداري، لیکن دلته به ډېر په کراره نه وایو، ډېر په زوره وایو، په نرمو لفظو وایو چې وروره دلته به د پښتانه د مور، د پښتانه د پلار، د پښتانه د لور، د پښتانه د بچي هغه حق وي چې د بل پاکستان وي. چې د پنجابي کم حق یې زما به وي، چې د سندي کم حق یې زما به وي، چې د بلوچ کم حق یې زما به وي، چې د سرایکي کم حق یې زما به وي. او که ته به مزې کوې، زه به په دغه ګزاره کوم، په وچ لومبو وچه ډوډۍ. په خدا کې ته خوند راسه پر واخلې، یا زه پر واخلم، ناکه به په د لاسه د وړلو راسي. دا پاکستان جوړ، دا پاکستان جوړ کړو تېره هېر پوځیان ماماګان، بل څوک نه ورته وایي، سترګې برېښي، موږ لکه چې وړاندوی که څه بلا. پاکستان د حلال ګوله، د حرام ګوله ګس او لکه تر هغو وخوري چې پوځ د سیاست ته بند نشي. دا میجر چې دلته ناست دي، د تیمرکان ورځي، د آی اس آی میجر یا د آی اس آی میجر، چې دا د سیاست پر شا فوجي په سیاست نه پوهېږي. فوجي خو ټریننګ دا ورته ورکېږي چې هغه مورچه به اخلي، که په مورچه کې څوک ناست و هغه به وژني یا به دی تا وژني. د فوجي نه، د فوجي په دې کې مخالف معنا مرګ. عام خلک په ژوند کې خو مخالف یې بدیهي سره کښېني. که پاکستان څوک بچاول غواړي، سمول یې غواړي، پاکستان کې به د آئین بلادستي فوج به قرار ناست دي، خپل ټینکونه دې غوړوي، ګولۍ به ور پیدا کړو، کارتوس به ور پیدا کړو، مشران به ور پیدا کړو، تیارې به ور پیدا کړو، پیسې به ورکړو. که د جنګ ورځ وه هم به دی جنګ به ورځي، موږ به دوه ورته یو خړ دی یو تور. په خړ کې ساتلی دی، دا اوس چې 15 کاله وشو، دوی یې پورې وایي د تور په خوا چې ته دغه یې، ته کاڼي ولې لاس تر شا نه شي، هر ځای مداخلتونه کوي. دی وایي زه نه کوم. د دغسې هم بل څوک نه شي خلاصولی. دغه د نواز شریف، د فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي پارټۍ دغه بیانیه یې خلاصولی شي چې دلته به آئین وي، دلته به جمهوریت وي، دلته به پارلمنټ وي. یاره که د زموږ چا بد کېږي، زه په ایمانداري درته وایم، په کلمه راته کلمه مو ووایم، دلته د آئین په حال کې یو ښه پاکستان جوړ کړي. زه به کلمه ورته واخلم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زموږ ځکه سالکشن نه کوم. البته دا ډول خامخا وم، دا ډول چې په غاړه دی، دا ډول خامخا وم، دا خامخا وم. ور پښتنې کونډې ته وم، ور پښتنې رنډې ته وم، ور پښتانه غتې وم، تر څو پورې چې دا کام راپورته کېږي خپله یو وخت دی. عزیزانو، یو وار بیا ستاسو د ټول مسخر، د ټولو سپین ږیرو، د ټولو ځوانانو، علماو، د هغه مدارسو، د هغه ټولو انسانانو، معلوم او نامعلوم چې موږ ته نه دي معلوم، چې په عثمان الله پسې خیراتونه کړي دي، په عثمان الله پسې ختمونه کړي دي. ته یې راغلاست، موږ ابتدا د دې کړې ده. عزیزانو، یو مسخر سره چې په پښتو دعا وکړي راوغواړي، سړی راسي دعا وکړي په پښتو، یو سړی راولاړ شي مسخر یا څه د پښتو ده راسي. ما د اذان په پاتہ کې واورېدې، ډېر د خوند دعا وکړو. راسي یو ښه سړی راسي، یو سړی راولاړ شي په پښتو یې راوړي. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا دافع البليات،
يا خير الحافظين اللهم احفظنا من جميع الآفات والبليات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله متوركي الله عثمان شهید خدا قبر منور وګرځوي د قبر زندگی شایسته وګرځوي قبر باغچه د جنت وګرځوي چې کوم چا دعاګان پېښ کړي د خدای د قبولیت جامه ورکړي د اجابت جامه ورکړي وسوله مهرباني نوزان درې نارې به لږ وکړو ښځې یې لږ به دغه وکړو نو زه ولاړ شم نعره تکبیر پښتونخوا زنده‌باد موسی خیل زنده‌باد چیرمن محمود خان چیرمن محمود خان اوس تاسو د ټول